سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن د یو اپلیکیشن سره راغلم. هغه مونږ لکه یو کتاب نه سکن کوئ، هغه لیکنه چې کومه وي د انګلیسي دغه مونږ راخلو او یا پی ډي اف ته جوړو یا ټیکس ته جوړو او یا ورډ کې اچوو. نو مونږ څرنګه دا کتاب نه لیکنه راوالو او یا یې داسې په اواز باندې ووایو. نو یو اپلیکیشن ده، راځم اپلیکیشن ګورم. دې اپلیکیشن لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو بیا هغه ځنه ډاونلوډ کولی شئ. هغه اپلیکیشن نوم د نوټ بلوک ګوره دا دغه اپلیکیشن ده او تاسو ډاونلوډولی شئ. زه ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم دا لینک. دا مونږ استعمال څنګه ګوره، مونږ سره که چېرې تصویران وي په میموري کې دا هم مونږ سره راخیستلی شي. لکه کوم تصویران مونږ سره وي هغه مونږ لیکنه ترې کافي کوو، نو دا مونږ چې کول دلته یې راخیستلی شو او دغه لیکنه ترې کافي کوو. مثلا دا مونږ سره دا ده د انګلیسي لیکنه، زه غواړم چې نه ما سره کافي شي. دا مونږ سره کافي دلته ګوره دا به داسې هغه کوي، تاسو سرسونه لیکنه غواړئ دا به چې اوکې به کوي. دلته ګوره دغه دې ورقې ته یې واړول، تاسو دغه ورقې داسې هم جوړولی شئ. نو کله چې دا اوسو دا به اوکې کوي، دلته به اوس بېرته په دې تصویر باندې کوي دغسې هغه به وکړي. دلته ګوره دغه او کیو آر دا راغی دا او دا به اوکې کوي. دا به موږ سره سکین کې د انګلیسي هغه به ترېنه راوالي جملې. دا افلاین دی، آنلاین نه دی، بغیر له نیټه دا کار کوي. ډېر شوقیه ده. ګوره میک یور هیبټ ګارډن دغه شی کو موږ سره یې راواستله. اوس که چېرته مونږ دا به که چېرته بل چېرته غواړو یا ټیکس کې غواړو دا به کافي کړو. زه یې راوړم هلته په ټیکس کې اچوم، یعنې لیکنې بړه بیا یا ورډ کې اچوم، نوټ پاډ کې په کمپیوټر کې یا هر چېرته تاسو اچوئ هغه دغسې کولی شئ. بیا دلته زه مثلا اوس دا مې کافي کړم، ما سره دلته چې دا ده ګوره دلته که چېرته اوس دا بېرته چې کافي کې دا هغه جمله به موږ سره ټول دلته راوړل. یا که چېرته غواړئ همدغه واچئ په ورډ کې، تا سره که ورډ وي هغه ورډ کې هم استعمالولی شئ. دا مثلا ګوره یو نیم نوې ورقه واله ډاکومنټ دلته ګوره اوس که چېرته کافي کې دا ورډ کې مونږ سره راوړ. دا ګوره دا خاصه ما د کمپیوټر په شان دلته هم کار کوي. که دغه ورډ چېرته سیو کړي او کافي کې لیپټاپ کې واچوي مونږ سره دا چې کوي کار کوي، بېرته صحیح کېږي. بل دلته مونږ که تصویر چېرته الو هغه ډایرکټ مونږ هغه کوو که نه، لکه خط یې نه راوړو نو هغه به چې که دلته به دا تصویر به ووایي او دا به چې کې لیکنه د کتاب نه مونږ یې غواړو سره راوړو د ټیکس په کې مونږ یې ولیکو، بیا ځان سره حساب کړو. دا به داسې کوي. تصویر مو واخیسته، دلته ګوره داسې هر څونه لیکنه ته راوړې دغه جینۍ راوړلی شي. زه دومره غواړم دا به چې کې دا تصویر لیک راغی. دلته به دا اوریجنل تصویر به ووایي او دا به چې کې دا بیا همدغسې ووایي تېره طریقه ده او دغه ټیکس به ترې راوالي. خو دا اوس لیکنه ډېره خیرنه ده، شاید ګډوډې راوالي. ګوره مونږ سره واخیستل فوکس می کال یو هیلپ می. نو دغه جینۍ بیا کاپي کولی شئ او یا پی ډي اف هم ترېنه جوړولی شئ. دا اوس مثلا دلته راغلی او ګوره سیو ټو ګالري ته د تصویر ګالري ته کوي یا په پی ډي اف شکل جوړوي. دلته ګوره پی ډي اف کوي، تصویر جوړوي یا لیکنه جوړوي، دغسې دلته کېږي. سایز هم دغلته ورته ټاکل کېږي. اوس مثلا زه پی ډي اف کوم او سایز هم لږ صحیح کوم ورته او داسې سیب به یې کوي او دا به چېرته اوس چېرته لاړ شي ګالري د همدې خپل فولډر ته. ګوره دلته دغه یو دانه فولډر راغی د همدې پی ډي اف نه، دا به اوس مونږ سره دلته ګوره پی ډي اف دی.
ګوره لیکنه هم سره دي هغه په شکل راوړه تصویري شکل راوړه که لیکنه بیا چې ټکسټ په شکل غواړي هغه هم درته راوړي دا ګوره ما هغه پی ډي اف کړي دي سر څونه تصویران تاسو سره پی ډي اف کوئ هغه کېږي بل یو هغه پروګرام هم ده د نوټفاډ دی کې چې کېږي موږ اوس هم دا لیکنه کافي کړې ده او دلته غواړو چې دا چې کو پیسټ کو ګوره دلته به ووایه دغه قلم به ووایه دلته به پیسټ کې پکې او ووایه دلته ګوره د اواز شکل د اواز له سپیکر سره دا کوئ موږ سره لیکنې اواز راځي Islamic invitation and service of Muslims. L4A H Club. It is very good to pray to Islamic authorities and leaders. Good moral is half. دغه جن موږ چې کول دغه اواز بیا خپل اواز باندې دلته وایي دلته خپل لیکنه هم پکې سب کې هغه بیا آنلاین ده او نورم ډیر کارونه پکې دغه دوه اپلیکیشن په دې هله چې د خوښه وړ به مو ګرځېدلي وي او زه دواړه اپلیکیشن لینک په هغه کې اچوم د ویډیو په ډسکرپشن کې نو که چېرې تاسو کتاب مې لیکنه کافي کول غواړئ یعنې هغه بس د دغه لارې کېږي انشاءالله بله ویډیو به مونږ د پښتو لیکنه څنګه مونږ ټیکسټ ته بدله کړو چې په اسانۍ سره په وورډ کې وکارو یا په ارش کې مونږ هغه لیکنه وکارو یا فیسبوک ته جګه کړو نو دغسې دغو اپلیکیشن تاسو انشاءالله کولی شئ تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته